نقل که چې وړې بچۍ له بابا غوښتل د ژوند یوه مهمه تجربه ترې واوري. بابا یې وویل لاړه شه د کلي هره کوڅه لار او ګودر کې خلکو ته ووایه زموږ کور کې خزانه موندل شوې، پیسې او ډېره ګاڼه ورسره ده چې ارزښت یې میلیونونو ته رسیږي. نجلۍ په یوه پښه ټول کلی لټ پر لټ کړ او په هر ځوان او بوډا یې زیری وکړ. ورځ تېره شوه، ورپسې شپه واوښته، هېڅوک رانغله. سهار چې لمر راوخته نو بابا یې بیا لمسۍ ته غږ کړ، بچۍ ورشه یوازې دې لنډو کوڅو کې خلکو ته ووایه د شپې غله راغله، زموږ کور کې پرته خزانه یې لوټ کړه او ټوله شتمني یې یوړه. نجلۍ لا کور ته رسېدلې نه وه چې ټول کلی د دوی د وره مخې ته ولاړ وه. چا ویش ویش او د مکر فریاد کاوه، چا پیغور ورکوه چې خزانه ساتل د هر چا د وس کار نه دی، څه تش نندارې ته ولاړ وه. بابا بچۍ ته وویل د ژوند یوه مهمه تجربه دا ده چې خلک ستا د بریالیتوب او خوشحالۍ لپاره نه راټولیږي، خو د درد پر وخت درته راځي چې زموږ بده ورځ وګوري او خوند ترې واخلي او یو شمېر د پیغور یا ملنډو لپاره ولاړ وي. نو خپلې لاسته راوړنې مه ډاګیزوه، هر څه له ځان سره ولمانځه او په درد دې هم څوک مه خبروه. یوازې یې وګاله، یوازې درد ژر کابو کېږي.